چې کوم ځوانان دي هغه پر پلار باندې نه دي، کوروالا ده دا پر خاوند باندې نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صدقه الفطر لازمه کړې ده، ضروري کړې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د انسان د مسلمان روزه چې کله پرسي دا د اسمان او د مځکې په مابین کې معلق وي، تړلې مخکې نه پرېږدي، نو بیا چې کله دا فطرانه او سرسایه ورکړي دا روزه د الله دربار ته چې د هغه ولاړه شي. اوس خبره دا د عزیزانو چې په دې کې دا سرسایه کې حکمت څه دی؟ حکمت دا دی عزیزانو چې په اختر کې سړی دا سرسایه ورکوي، نو په هغه کې دا غریب ته سړی سرسایه ورکړي، نو بیا به د اختر ورځ ده دی به بل چاته سوال نه کوي، بل چاته به لاس نه نیسي، دی به هم د خپل کور یو خوشحالي چې د هغه جوړه کړي. لوی حکمت دا دی د انسان د ګناو د تویېدو ډېر لوی شی سبب دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي مالدار سړی چې کله فطرانه ورکړي الله پاک د هغه ګناوې معاف کړي، چې غریب سړی فطرانه ورکړي الله پاک د په مال او په ژوند کې برکت چې دی هغه راولي. اوس خبره دا د عزیزانو د امام مالک صاحب، د امام شافعي صاحب، د امام احمد بن حنبل په نزد دا فطرانه دا فرض ده، د امام مالک صاحب رحمه الله په نزد دا سنت مؤکده ده، او د امام صاحب زموږ په مذهب کې دا واجب ده، دا واجب ده، دا به ورکوو. اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو چې فطرانه به موږ چش ورکوو او څنګه به ورکوو او چاته به ورکوو. اوله خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ ته ویلي دي که غنم ورکوئ پاو کم 2 کیلو، مطلب علما فرمایي 2 کیلو یې شمار کړه، او که چیرې وربشې ورکوئ 3.5 کیلو، که چیرې کجورې خرماوې ورکوئ 3.5 کیلو، او کچیر کشمش ورکه 3.5 کیلو ورکه. دا د یو سړي سر دی. اوس ته په دې کې خبره دا د عزیزانو چې کوم سړی څومره مال لري د هغه مطابق به دی راولاړېږي فطرانه به ورکوي. که دی سړی بالکل غریب دی، لاس یې تنګ دی، شی نه جوړېږي، مازې ګزاره ده، بیا د دی د غنمو یا د 2 کیلو یا پاو کم 2 کیلو غنم ورکړي یا د هغه قیمت یې ورکړي. خلک پوښتنه ډېره کوي اوس بارانیان راواخ هغوی فطرانه څو ده یاره پوښتنه وکستې وخواته غنم په څو دي؟ 2 کیلو غنم په څو دي؟ یا 3.5 کیلو اوربشي په څو دي؟ یا 3.5 کیلو خرما په څو دي؟ یا 3.5 کیلو کشمش په څو دي؟ که غریب یې راولاړ سه د غنمو حساب ورکه، که چیرې بیا څه ګزاره کېږي بیا د اوربشي حساب ورکه 3.5 کیلو چې کم جوړیږي، بیا که چیرې داسې مطلب ستا څه ګزاره نوره برابره ده بیا د کجور حساب ورکه 3.5 کیلو، که دې نوره ګزاره برابره ده بیا راولاړ سه څه وکړه بیا 3.5 کیلو چې کم کشمش د هغو رقم ورکه. د 2 کیلو مطلب غنمو حساب چې دی هغه تقریبا 200 روپۍ جوړیږي. موږ پاکستاني افغانستان خپل حساب ورته ولګوي غنم په څو دي، او بیا کچیر مطلب څه گزاره کیږي بیا د اوربشي 3.5 کیلو ورکې هغه تقریبا 300 روپۍ جوړیږي. علماو د نن ورځې حساب کړی دی. او که بیا چیرې لږ نوره گزاره برابره ده بیا 3.5 کیلو مطلب خرمای ورکه تقریبا 1900 روپۍ جوړیږي. او بیا که لږ نوره گزاره برابره بیا کشمش ورکه 3.5 کیلو تقریبا 2100 روپۍ جوړیږي. اوس غم دا دی چې په مشتۍ کې یو سړی الله ډیر مال دولت ورکړي، هغه 200 روپۍ سرسایه فطرانه ورکوي، د مسجد مولوي صاحب 200 روپۍ ورکوي، هغه ریړۍ والا هم 200 روپۍ ورکوي، هغه زرګران هم 200 روپۍ ورکوي، هغه چوکیدار هغه هم 200 روپۍ ورکوي، هغه حواله والا اپلکو چمک بولی چې چی چمک دی چیش بولی درهم چمک بولی ابل ډالر چیش بولی 8 زم نمبر 2 دغه ډالر دی نمبر 2 بول دا دی په خپل تور کې دا سره وای چې چمک لري هغه را ولاړی 200 روپۍ ورکوي، چې نمبر 2 لري هغه 200 روپۍ ورکوي، الته موزین دی املا دی غریب دی هغه 200 روپۍ ورکوي. یا داسې به نه کوي، یعنی که سړی وس لري تر ولاړ څه د 3.5 کیلو کشمش بجای د 10 کیلو روپۍ ورکړي هیڅ پروا نه لري، هیڅ مشکل به دې کې نشته. خو دا وکړه مالدار سړی 200 روپۍ راخیستل ته ما یو وخت ته کیسه کړې وله. یو سړی ما ته مولوي صاحب فطرانه څو ده؟ ما ورته ویلې 80 روپۍ وکړه څو وله که ما 90 روپۍ ور وښوله. ته مولوي صاحب بیخي ډېرې نه دي
ما ورته ویل د شیګانو پترانه 110 روپۍ ده که 110 ده څه پورته کښته به یې د شکر کې چیا نه شکر نه چیا نه د 100 روپۍ ده وایي موږ ته ایمانونو سره معلوم دي صحیح ده شیګان یو بل ډېر ښه کار کوي هغه مال سیدا به زه شروع کوم چې څوک حج له راځي نو بیا دی هغه اجان پیسې ول راوړي مولوي صاحب لره مولوي صاحب پیسې راوړي بس مولوي صاحب سره 2-3 ورځې ورسره یې که څو ورځې ورسره یې بس بیا د مولوي صاحب خپل کمیشن دی دا یو شی راته وویل کمیشن دی هغه موږ ورکو بس ازمن مردار روپۍ حلالې سي بس بیا موږ خپل اچ پکو سړی دا دنده مې شروع کړې ولا زورور کاروبار او سی خدای یو 4 روپۍ نه د حلاله د خیر سره هیڅ چا نه د حلاله ترتیب جوړېدلی سي که چیرې داسې ترتیب خیر شیګانو کېدلی سي په موږ کو دا ترتیب چې دی هغه ستن نه نو بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا پترانه چې دا هغه پر چا سته پر چا نسته خبره دا ده چې کوم سړی صاحب نصاب زکات ورکوي هغه به پترانه ورکوي او بله خبره دا ده په زکات کې شرط دا دی چې تا ته خدای نن روپۍ درکړي یو کال بعد بیا زکات ورکوي په پترانه کې دا خبره نه ده د اختر په سار الله پاک به تا ته روپۍ درکړلې بس پر تا پترانه چې دا هغه واجب شو پوه شوست او بیا بله خبره دا ده په زکات کې کتا یو رخصه درلوده په کرایه جوړ کړې وه د هغې قیمت نه شمارل کېږي 15 کورونه دې درلودو اسرایلونه هغه دې په کرایه ورکړي وه هغه نه شمارل کېږي 15 موټران دې درلودو د هغه قیمت نه شمارل کېږي ته زکات ورکړې ستا هغه نغدې د کاروبار چې کوم روپۍ دي هغه به شمارل کېږي د هغه زکات ورکوې او په پترانه کې بیا دا نه د یو موټر لري دا ستا دی پر دې پترانه نسته یا سایکل یا موټرسایکل یا رکشه هر شی چې لري بیا چې تا کوم په کرایه ورکړي دا زائد بلل کېږي ستا په کور کې دا ستا زیاتې جامې نه دي علما فرمایي ستا سره 3 موبایلان در سره دي یو موبایل ستا ضرورت دی دا نور 2 زائد بلل کېږي تا ته په کور کې مطلب ته جامې 3-4 جوړې لرې دا ستا خپل ضرورت دی هغه 10 دا زائد بلل کېږي دا هغه څه زموږ په کورو کې چې کم لوښي دي یا کم بسترې دي په ګرد کال نه استعمالېږي هغه به هم شمارې هغه هم په شمارې بیا تقریبا 1,80,000 روپۍ که چا درلودې پر هغه باندې صدقة الفطر چې د هغه ستا کې 1,80,000 روپۍ نه درلودې دا زموږ د پاکستان حساب در کومه د 2.50 تولو سپین زر حساب در کومه قیمت در ښیم ستا کنې بیا هغه شی چې دی هغه ستا نه بیا بله خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای دا پر نر دا پر ښځه دا پر لوی دا پر کوچني دا پر آزاد دا پر غلام باندې ستا اوس یو سړی دی هغه خپل بچیان لري د بچیانو چې هغه لا ځوانان سوي نه دي دا د پلار په کفالت کې د پلار ذمواره دی پلار به د هغو پترانه ورکوي چې کم ځوانان دي هغه پر پلار باندې نه دي کوروالا ده دا پر خاوند باندې نه ده مشره لور د وڅوې ده دا پر پلار باندې نه ده چې کم هغه ماشومان دي دا پر بابا شمارل کېږي پترانه بیا دی ورکوي پر ده باندې ضروري و لازمي ده او کم چې ځوانان دي هغه بیا په خپله ورکوي که چیرې زموږ ته په کورو کې مشر بابا راولاړ سي زموږ ته په اختر په سار باندې زموږ ته ساراو کې ملایان کښېنوي په محراب کې بیا پیسې ورکوي دا نو د مولوي صاحب د خوشحالۍ غټه ورځ ده ګرد کال مې ځغلولی در په دره تباه و برباد خانه خرابه تباه و برباد بس دا ورځ نو د لږ طبیعت برابر یې هغه بیا دی منافقان سته بس مولوي صاحب ته وایي 2 لک روپۍ پیدا کړې بس اوس نو ته ملایي پرېږدې زه بل ملا لګوم نو بس ته نو دغو نه مالداره شولې تا ته الله پاک 3 کروڑ روپۍ درکړې وې موږ مالداره نه بللې ما ته دې مردارې 2 لک روپۍ راکړې بس ته مالداره شولې زموږ ډېر لوی حساب دی د قیامت پر ورځ د دې ځان خلاصوي د مولوي صاحب در ګریوان ونیسي د دې ته حساب ځان خلاصوي دا ډېره لرې د المنځون نو زکات روزې دا بعد کې خبره ده ولې مولوي صاحب ته د قرآن وایي د قرآن قاری وغه عالم وغه تا ته چې در زده کوي نو هغه باید چې محترم یې او زګور زموږ باترمان څوک صفا کوي نو دغونه کیسه ده چې مسجد صفا کوي هغونه کیسه ده دلته چې موږ انګریزي ورته وایي هغه محترم دی چې قرآن ورته وایي هغه غیر محترم دی دا ډېر لوی دا دې پوښتنه مرسته کېږي او بیا بله خبره دا ده عزیزان چې بیا خپل ځوانانو بچیان ته سړی ووایي چې ستا پترانه ما ورکړې ده یا زه ورکوم زموږ د ښځو خو په دې خبرو سر نه خلاصېږي ښځه داسې چالاکه ده استاذه ده چې ګرد کور دی پر سر راخذي پترانه پر زیاده نه پوهیږي ما پر مان پترانه ستا موبایل لري ټیک ټاک لري یوټیوب لري فیسبوک لري پښتنه چې وای کې څنګه یا زدم لا یان وای زستا ډیر بیانونه نه اورم اوس ما د پترانه بیان دی اوریدل وای دا بخله نه دی راغلی نو نه دی راغلی چیرې راځي د اجر صحیح سو دا شته خپل پترانه په خپل ور کوي لازمي به ور کوي او بیا بل خبره دا د عزیزانو چې بارانیان چې کم دي بارانیان
مطلب بار ملکو کې خارج کې چې زموږ مسلمانان اوسېږي د هغو دپاره څه کول پکار دي د هغو دپاره دا کول پکار دي هغه به فطرانه څنګه ورکوي ما سانه مثال درکړي د غنمو پوښتنه دې هلته وکړي 2 کیلو غنم په څو دي یا د هغه رقم 3.5 کیلو اوربشي په څو دي 3.5 کیلو خرما په څو ده 3.5 کیلو بیا کشمش په څو دي خدای به چاته ډېر روپۍ ورکړي بس د هغه مطابق پوښتنه وکړه بیا 100 روپۍ جوړېدې یا ډالر یا مطلب ریال یا درهم یا پلانۍ یا هر شی چې جوړیږي هغه راواخله اوس به نو څه چم وکړي علما فرمایي هغه صدقه هغه فطرانه ورکړه چې پای کې د غریبانو ډېره پیدا وي هغه ورکړه چې د غریبانو پکې ډېره پیدا وي نو غریبانو په کشمشو کې ډېره پیدا ده صحیح شو تا ته الله ډېر ژوند درکړی مال ګورې موږ ته په لوی اختر کې ولې یو سره باندې واجب موږ 2 پسونه نور مال اله ولې اله نو دا رقم په فطرانه کې هم وکړي دا 200 والا چمونه مه کوئ ښه لوی سړی 1000 روپۍ دې راخیستې مولوي صاحب زموږ د کور حساب وکړه څو پیسې جوړېږي زما سخته باچه الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي صحیح شو زه خپل مسجد مولوي صاحب ته کوم الحاظ ما مولوي صاحب په ما خبر دی زه خپل مسجد مولوي تاسو هم ورکړئ او که ستا مولوي صاحب مطلب ژوند برابر دی الحمدلله الله دې نور برابر کړي زه پولیس والا ته ورکوم زه والله پسې والا ته ورکړم زه قسم دی یو ماشټر و ډاکټر ته ورکم چې داغه گزاره سخت دی داغه گزاره نه کی زه ریړی والا ته ورکوم چې ما تشکنځا کوي زه هغه ته ورکوم نو داغه دی بیا خپل وطن لري راستي هم د دې خوښه ده پروا نه لري الته غریبانو هم د دې خوښه ده هیڅ مشکل نه دی خو مطلب ورکوي بیا خامخا به ورکوي هغه ورکوي چې پاکه د غریب ډیره پیدا وي د غریب ډیره لوی ګټي الله دې مسترانه